مهنور د رزي پرانا کې یو عامه جنۍ وي، خو د شپې په تیاره کې د هغې ښایست دومره سیوای شي چې د ملک بادشاه د هغې عاشق شي. خو د مهنور خپل ښایست د هغې د خوشحالو قاتل جوړ شي او د هغې نه خپل بچي جدا کړي. آیا مهنور ته به خپل بچي ملاو شي او کنه؟ سلطان سلیمان 3 ودونه کړي وي، خو د هغه د 3 واړو ښځو نه اولاد نه وي. د سلطان وزیران او مشیران هغه لا مشوره ورکړي چې ته د ګلپام لور مهنور سره واده وکړه، ولې چې د هغه خاندان د ښځو دا ریکارډ وي چې هغه په یو ځل څو ماشومان پیدا کړي. سلطان چې د ګلپام دی کور ته لاړ شي نو هغه سګوري چې د ګلپام لور ډیره زیاته بدرنګ وي، خو هغه د خپلو عوامو د خوشحالۍ او د خپل وارث د پیدا کېدو لپاره مجبورن هغې سره واده وکړي. د سلطان ټولې ښځې هغې پسې مزاحي او خنداګانې شروع کړي او د مهنور ژوند په محل کې تیرول ګران شي. سلطان د مهنور لپاره یو جدا محل جوړ کړي او هغې له هم هغه سهولتونه ورکړي کم سهولتونه چې د هغه نورو ښځو ته ملاو شوي وي. کله چې شپه شي او مهنور بره په چت ولاړه وي نو هغه خپل اصلي ښایست راښکاره کړي. د هغې د اصلي ښایست راز د هغې مشرې بني زویا ته معلوم شي او هغه دا سوچ کوي چې که سلطان ته د مهنور د ښایست ښکاره شو نو هغه به مهنور له توجه ورکول شروع کړي. د دې لپاره هغه یوې جادوګرې خواله لاړه شي. هغه هغې له د سرو سکې ورکړي او هغې ته ووایي چې په سلطان داسې جادو کړه چې هغه مهنور هېره کړي. جادوګره هغې له یو قسم دوايي تیاره کړي او هغې ته ووایي چې دا دوايي سلطان له په خوراک کې ورکړه. زویا چې سلطان له هغه دوايي ورکړي نو د هغه نه مهنور بالکل هېره شي او دغه شان 3 میاشتې تیرې شي خو سلطان مهنور له بالکل توجه نه ورکوي او مهنور د خپل پلار کره راشي او د مهنور پلار هغه د ځان سره د یوې نیکې جادوګرې خواله بوځي. هغه چې د مهنور خبرې واوري نو هغه پوه شي چې په سلطان د زویا د جادو اثر دی او هغه مهنور لا یو دوايي ورکړي او هغې ته وایي چې دا سلطان لا په خوراک کې ورکړه. مهنور سلطان لا په خوراک کې هغه دوايي ملاو کړي چې په دې سره د سلطان نه د زویا د جادو اثر ختم شي او هغه مهنور ته وایي چې ته نن شپه زما کمرې ته راشه. هر کله چې شپه شي نو مهنور خپل اصلي ښایست راښکاره کړي او د سلطان کمرې ته لاړ شي. نو سلطان د هغې د ښایست نه ډیر زیات متاثر شي. دغه شان وخت تیریږي او مهنور د شپې په خپل اصلي ښایست کې د سلطان خواله راځي او د سحر د نور خطو سره په خپل زوړ حالات کې د سلطان خوانه واپس راځي. څه موده پس د مهنور زوی پیدا شي. مهنور بادشاه او د ملک عوام ډیر زیات خوشاله وو، خو په زویا د مهنور او د سلطان د خوشحالي نه ځایږي. د دې لپاره هغه هغې جادوګرې خواله دوباره لاړه شي او هغې ته ووایي چې ته په سلطان داسې جادو کړه چې هغه بیمار شي. د زویا منصوبه دا وي چې سلطان بیمار شي نو هغه به هم دې جادوګرې لا راځي او جادوګر به هغه ته ووایي چې ستا د بیماری وجه ستا زوی دی، ولې چې ستا زوی حکومت کول غواړي او که چېرې ته خپل زوی اوبو ته وغورځوي نو ته به ټیک شي. جادوګره چې په سلطان جادو وکړي نو هغه بیمار شي او د منصوبې مطابق هغه هم هغه جادوګرې لا راشي او جادوګره سلطان ته هم هغه خبره وکړي کومه چې هغې زویا ته کړې وي. بادشاه چې د جادوګرې خبره واوري نو هغه ډیر زیات خفه شي او خپل زوی اوبو ته غورځول نه غواړي، خو د هغه وزیران او مشیران هغه لا مشوره ورکړي چې ستا زوی بل هم پیدا کېدی شي، خو که چېرې ته مړ شوې نو ته بیا نشي ژوندی کېدی. بادشاه چې دا خبره واوري نو هغه راشي او د خپلې ښځې مهنور مخکې خپل ماشوم زوی په اوبو کې پرېږدي. هغه نیکه جادوګره کومه چې د مهنور د مخکې نه مدد کړې وي هغه راشي او د اوبو نه د سلطان او د مهنور زوی واخلي او ځان سره یې بوځي او لږ وخت پس هغه ماشوم ډیر مضبوط او طاقتور شي. لږ وخت پس د سلطان او د مهنور لور پیدا شي. زویا سلطان ته بیا وایي چې دا هم اوبو ته وغورځوه. سلطان خپل لور مړول نه غواړي، خو د زویا د بار بار ویلو په وجه هغه خپل لور هم اوبو ته وغورځوي.
خو هغه نیکه جادوګره یو ځل بیا راشي او هغه ماشومه د ځان سره بوزي او د دواړو رور او خور تربیت شروع کړي. دغه شان وخت تیریږي او هغه دواړه رور او خور د نیکي جادوګرې په کور کې ځوانۍ ته ورسي. نیکه جادوګره د ملک سردارانو ته وایي چې تاسو د ملک په غټ بازار کې د پهلوانۍ مقابلې شروع کړئ او د مهنور زوی ته وایي چې ته به په دې مقابله کې حصہ اخلي. د ملک سرداران او پهلوانان یو غټه مقابله شروع کړې. سلطان او د هغه ښځه زویا هم د هغې مقابلې د کتو دپاره راغلي وي. په هغه مقابله کې د سلطان او د مهنور زوی حصہ واخلي، خو چونکې د مهنور د زوی عمر ډیر زیات کم وي او هغه پهلوان هم نه وي، په دې وجه ټول پهلوانان هغه پسې خنداګانې شروع کړي. خو هر کله چې مقابله شروع شي نو د مهنور زوی ټول پهلوانانو لا شکست ورکړي. سلطان او عوام چې دا هر څه وویني نو هغه ډیر زیات حیران شي او د مهنور په زوی فخر شروع کړي. په اخره کې سلطان هغه لا ډیر غټ انعام ورکړي او هغه لا په خپل محل کې د روټۍ دعوت ورکړي. د مهنور زوی د سلطان دعوت قبول کړي او بل ورځ نوې کپړې واچوي او محل ته لاړ شي. د سلطان ښځه زویا په هغه هلک مین شي او هغه دا سوچ کوي چې سلطان اوس کمزوري شوی دی او مالا دې هلک سره واده کول پکار دی، ولې چې دی یو غټ پهلوان هم دی او یو ډیر ښکلی هلک دی. خو هغه هلک چې څومره طاقتور وي نو دومره عقلمند هم وي. هغه د زویا په حرکتونو پوه شوی وي او د هغې نه په زړه کې ډیر زیات نفرت کوي، خو هغې ته داسې ظاهروي چې په هغه د زویا حرکتونه ښه لګي. کله چې هغه روټۍ وخوري او د نیکي جادوګرې خواله راشي نو هغې ته د زویا ټوله کیسه بیان کړي. نیکه جادوګره هغه ته وایي چې ته اوس د بادشاه په نظر کې ډیر اهم یې. ته بادشاه ته یو درخواست وکړه چې د ملک ټول خلک راجمع کړي او یو مقدمه شروع کړي او چې څوک هم دا مقدمه بایلي نو هغه ته به د ټولو خلکو مخکې سزا ملاویږي، که هغه یو عام کس وي او که د شاهي خاندان نه وي. بله ورځ هغه هلک د سلطان خواله لاړ شي او سلطان په خوشحالۍ سره د هغه درخواست قبول کړي او په ټول ملک کې دا اعلان وکړي چې د ملک ټول خلک دې د مقدمې اورېدو دپاره راجمع شي. هلک دوباره د نیکي جادوګرې خواله لاړ شي. جادوګره هغه ته وایي چې ته د خپلې حقیقي مور مهنور خواله لاړ شه او هغې ته ووایه چې زه ستا زوی یم او هغې ته دا هم ووایه چې د مقدمې پر ورځ په خپل اصلي ښایست کې میدان ته راشي. کله چې مقدمه شروع شي نو مهنور په خپل اصلي حالت کې میدان ته راشي او په یو ګوټ کې کینی، خو د ملک یو کس هم هغه نه پیژني. سلطان او د هغه ښځه زویا هم هغه میدان ته د فیصلې کولو دپاره راغلي وي چې په دې کې هغه هلک راشي او د ټولو خلکو نه یو سوال وکړي چې آیا زه د یو سردار زوی نه ښکارم؟ ټول خلک هغه لا په یو اواز کې جواب ورکړي چې او ته د سردار زوی ښکارې. دې نه پس هغه خپله خور د لاس نه ونیسي او میدان ته یې راولي او خلکو نه تپوس وکړي چې آیا زما خور د یو سردار لور نه ښکاري؟ ټول خلک هغه ته په یو اواز کې جواب ورکړي چې او ستا خور د سردار لور ښکاري. په اخره کې هغه هلک خپله مور مهنور راولي او په هغه ځای کې موجوده خلکو نه تپوس وکړي چې زما مور د یو سردار ښځه نه ښکاري. د هر طرف نه اوازونه شروع شي چې دا د سلطان یو بهترینه ښځه کیدی شي او دې نه د سلطان اولاد هم پیدا کیدی شي. هغه هلک د زویا طرف ته اشاره وکړي او ټولو خلکو ته د هغې اصلیت ښکاره کړي. سلطان چې دا هر څه وویني نو هغه پوه شي چې دا هلک زما خپل زوی دی. سلطان خپل بچی او ښځه خپلې سینې ته راجوخت کړي او خلکو ته ووایي چې مهنور د هغه اصلي ښځه او د ملک کراني ده او د زویا د قید کولو اعلان وکړي او دغه شان د هغه ژوند ډیر په خوشحالۍ سره تیریدل شروع شي. ګرانو کتونکو، که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.